له هغې وروسته عیسی د خپلو شاګردانو سره د یهودي سیمې ته لاړ او د یو څه وخت دپاره د هغوی سره هلته پاتې شو او خلکو ته یې د تعمید غسل ورکوو. یحیی هم سالم ته نږدې په عینون کې خلکو ته د تعمید غسل ورکوو، ځکه چې په هغه ځای کې اوبه ډېرې وې. خلک هغه ته ورتلل او هغه ورته د تعمید غسل ورکوو، ځکه چې دا هغه وخت و چې یحیی لا په زندان کې نه و اچول شوی. په دې وخت کې د یحیی د ځینو شاګردانو او یو سړي ترمنځ د پاکوالي د مراسمو د موضوع په سر بحث راپورته شو. نو بیا هغوی یحیی ته ورغلل او ورته ویل: استاذه، تا سره چې د اردن د سیند په بله غاړه کوم سړی و چې د هغه په هکله دې شاهدي ورکړې وه، هغه دلته دی او د تعمید غسل ورکوي او ټول خلک ورته ورځي. یحیی په ځواب کې وویل: انسان نشي کولی چې کوم څه لاسته راوړي تر څو چې خدای ورته ورنه کړي. تاسو خپله د دې شاهدان یئ چې ما وویل زه مسیح نه یم، خو د هغه نه مخکې رالیږل شوی یم. ناوې د زوم وي، د زوم ملګری چې په څنګ کې ولاړ وي او د هغه خبرې اوري، نو د زوم د اواز په اورېدلو سره خوشحالیږي. په همدې ډول زما خوشحالي هم پوره کیږي. هغه باید ډیر لوی شي او زه وړوکی شم. څوک چې له پاس نه راځي هغه د ټولو نه لوی دی، او څوک چې د دې نړۍ دی هغه په دې نړۍ پورې اړه لري او د دنیاوي شیانو په هکله خبرې کوي. څوک چې د اسمان نه راځي هغه د ټولو نه لوی دی. هغه چې څه لیدلي او اورېدلي د هغو په هکله شاهدي ورکوي، خو هیڅوک د هغه په خبرو باندې باور نه کوي. هر څوک چې د هغه شهادت قبول کړي نو په دې اقرار کوي چې خدای رښتینی دی، ځکه څوک چې د خدای لخوا رالیږل شوی وي هغه د هغه پیغام په هکله خبرې کوي چې د خدای لخوا راځي، ځکه چې خدای ورته د اندازې نه زیات خپل روح ورکوي. پلار د خپل زوی سره مینه کوي او د ټولو شیانو واک یې ورته ورکړی دی. څوک چې په زوی باندې ایمان راوړي نو هغه تلپاتې ژوندون لري، خو څوک چې د زوی نه اطاعت ونه کړي نو هغه به تلپاتې ژوندون ونه ویني، بلکې د خدای غضب به تل ورباندې وي.